نو قرآن با اللہ تدوی چی یا اللہ منعته النوم باللیل، یا اللہ زما دلاسه د شپې د خوبونه نه دي شوي. ولې تلاوتونه یې کول او چې قیامت په ورځ موبایل ووایي چې دی زما دلاسه د خوبونه خراب دوی ټوله شپې پکې ګن بلا کته، نو بیا به الله لاسه جواب ورکړي. یو دا ژړوالی یې د مخ، ځکه چې څوک د شپې ډېرې سجدې لګوي الله ته، نو سهار له د مخ صحیح ژړي. نن سبا چې راپاڅي استرغلونه یې دومره شی جوړ شوي او مونځ دې پکې تللی او بیا وایي دا ورځ مزېداره نه ده او خبرې وي ډېرې مه کوه کنه دماغ مې خراب دي. حدیثونو کې م کتلي ده چې قرآن به د قیامت په ورځ سپارش کوي د خپل ملګري دپاره او چا چې پې عمل کړی. آیا داسې حدیث شتي چې دا قرآن به د هغه چا خلاف ګواهي ورکوي چې چا پې عمل نه یې کړی؟ الجواب، اول خو دا خبره یاد ساتئ چې په صحیح حدیثونو کې دا خبره ثابته ده چې قرآن به سپارش کوي د هغه چا دپاره چې چا پې عمل کړی، چا یې تلاوتونه کړي، چا یاد کړی، چا پې ځان پوه کړی، د ټولو دپاره سپارش کوي. ابو امامه الباهلي رضی الله عنه مشهور حدیث دی په صحیح مسلم کې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. د قرآن تلاوت کوي دا به د قیامت پر ورځ د خپل ملګري دپاره سپارش کوي. او بل حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی، په نورو کتابونو کې هم شتي، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. قرآن او روجه دا به د قیامت په ورځ سپارش کوي د دغه بنده دپاره چا چې پې عمل کړی. نو قرآن به الله ته دا وایي چې یا الله منعته النوم باللیل، یا الله زما د لاسه د شپې د ده خوبونه نه دي شوي. ولې تلاوتونه یې کول او چې قیامت په ورځ موبایل ووایي چې دی زما د لاسه د خوبونه خراب دوی ټوله شپې پکې ګن بلا کته، نو بیا به الله لاسه جواب ورکړي. یو دا انسان دی چې د ده خوب ګډوډ شوی دی د تهجدو د لاسه، د ده خوب نه کېږي د تلاوتونو د لاسه. صحابه کرام مبارک کې راځي رضوان الله علیهم اجمعین چې سحر له به هغوی راووتو د کورونو نه منزله به رالو، دا مخونه به د هغوی زیړو او هغوی به دا پټوله دا خبره چې موږ نه څوک خبر نه شي چې موږ د شپې عبادت کوو. بلکل به هغوی دا خبرې چا سره نه کول، خو الله به د هغوی په مخونو راښکاره کوله. دا کوم سړی چې د شپې تهجد کړي نو یو نښه د مخ دی، یو نښه اگر که نښې نورې ډېرې دي، یو نښه دی چې د مخ زیړي چې خوب یې نه وي شوی. او بعضو علماو د آیت په تفسیر کې دا ویلي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، چې د دوی په مخونو کې نښې دي د سجدو د لاسه، نو وایي زیړوالی، مراد ته وایي زیړوالی د مخ، ځکه چې څوک د شپې ډېرې سجدې لګوي الله ته، نو سهار له د مخ صحیح زیړي. نن سبا چې راپاڅي استرغلونه یې دومره شی جوړ شوي او مونځ دې پکې تللی او بیا وایي دا ورځ مزېداره نه ده او خبرې وي ډېرې مه کوه کنه دماغ مې خراب دي او د یو سره جنګ او د بل سره کنځلې او وجه د هغې دا دی چې د شپې چې د اوده کېدو ټیم و دی په موبایل کې لګیا، بیا چې کله د عباداتو ټیم شو، د مانځه ټیم شو، دی اوده شو. حدیث کې راځي چې څوک سهار مانځه له راپانیسي نو دی به راپاسي په داسې حال کې چې کسلان به یې سست به او خبیث النفس، دا نفس به یې ډېر بد بدي ګډوډ به یي، ټول ورځ به دی دغه شان ګډوډ. نو خبره مې دا کوله چې داسې بندګان د الله شتي چې قرآن د هغوی خوب خراب کړی، داسې بندګان د الله شتي چې قرآن د هغوی خوب خراب کړی. اوس زه په دې لاره باندې راتلم، اوس دې مانځله او زما سره خوا کې یو ځوان هلک روان و، یاره ټولس 14 کالو او قرآن یې وي، په یې لاره یې مراجعه کوله. اوس دلته ته واورېد نه مراجعه د قرآن کولو بس سم خوند یې راته راکړو. باید دا اوس د دې ځوانۍ ته وګوره او د دې عمر ته وګوره، شوق دی د قرآن سره دی خپل سبق په لاره باندې وي. نو بعض د الله بندګان داسې دي چې هغوی د قرآن سره دا تعلق دی. زما دا بعض خبرې
زه لږې ډېرې سپینې سپینې کوم خو دا د اصلاح دپاره کوم یو وخته پورې به داسې و چې به دې ګاډو کې به که تاسو خیال کړی داسې تلاوت به سړي ډېر اورېدو چېرته بیان به یې اورېدو اوس د هغه خبرو کمی دی په ګاډو کې تلاوتونه بیانونه د هغې کمی راغلی دی ځکه چې ګاډي ته وخیږي اوس موبایل ټچ کېږي د څه سره د ګاډي سره بیا فیسبوک ښه په تیز اواز کې ګوره او یا ښځې ته یې میلاو کوو قصه راواله یا ملګري ته یې میلاو کړه لکه اکثر دلته د ټکسیان ویلی شي غوږ کې شی پروت یو کړله 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 کړ لکه هېڅ سوچ یې نشتی چې دا زه چې څه یم د دې به ما سره څه کېږي حساب کتاب وکړي زه یو ورځ د یو سره ناست وم چې زه ورسره کېناستم د غوږ نه تارونه مارونه لري ما ته ستړي کېږئ نه سهار نو بس ټیم پاس کړ نو ما د دې په ځای کې ته چې د تلاوت اورېدې روزانه تا به څومره قرآن د اوسه پورې ما یاد کړی روزانه دې اورېدی قرآن تا به ما د اوسه پورې څومره سپارې یادې کړي د یو شیخ بیان دې لګولی شتي پکې داسې خو هغه لږ دي هغه لږ دي نو قرآن اورېده دا ګوره په ګاډو کې اورئ په کمره کې اورئ په موبایل کې لګوئ ځان ته تلاوتونه خپل صحیح کړي پخوا به یو سړي دا ووي خصوصا د مشرانو وایي زموږ ژبه په قرآن نه راوړي ولې وایي موږ چې ته د قاري صاحب سره نه یو ناست یا په کلي کې مدرسه نشتي مولوي صاحب نه و بیا هم دا عذرې ګورې څه نه څه برابر دی اوس چې په دې دور کې یو سړی قرآن یې زده نه کړي او قیامت پر ورځ الله ته ووایي یا الله اسباب نه اسباب نشته دغه موبایل کې راکوز کې پوره قرآن سره د تلاوته اورئ او زده کوئ اورئ او زده کوئ اورئ او زده کوئ ترجمه پکې هم میلاوي تفسیر پکې هم راکوزي د کم عالم درسونه چې دي خوښ هغه پکې هم اچولی کېږي په دې کې هم ته دا وایي چې ما سره اسباب نه او لاره ورته ګرانه وه زه ورته نشم رسېدی مخکې خو به ته یو جومات ته تلې یو علاقې ته به تلې د علم زده کولو لپاره اوس خو علم تا سره جیب کې پروت دی او بیا هم نشي زده کولی بل ما سره داسې یو ملګري رابطه وکړه او تقریبا وایي چې 4 سپارې مې یادې کړي دي یا 3 نیمې دومره خوشحاله شو دا زه نه منم چې نه یادېږي ما ته به ګوره دا خبره قطعا نه کوي چې ما ته نه یادېږي دا زه نه منم دا بالکل کمزوري خبره ده دا غلطه خبره دا منم چې یادو مې خو کمزوری یم پکې دا منم کیدای شي دماغي کمزوري ذهني کمزوري نوی د قرآن د یادولو سره رالګېدلی د په اوله کې به کمزور دا منم خو دا نه منم چې ما ته نه یادېږي بالکل ما ته نه یادېږي دا زه نه منم څوک چې یادوي هغه یادولی شي څوک چې کوشش کوي هغه ختمولی شي نو دا قرآن به سفارش کوي د دغه ملګرو دپاره چې د چا خوب د دې قرآن د لاسه خراب شوی دی د چا پروګرام د دې قرآن د لاسه خراب شوی دی چا دا نور هر څه پرېښودي د دنیا د مزي او د قرآن را مخکې کړی دی دا قرآن به وله سفارش کوي خو دا رور وایي چې داسې حدیث شته چې دا قرآن به د هغه سړي خلاف ومي چې چا پې عمل نه دی کړی دا ډېر د هیرې خبره ده ګورئ دا خو د خوشحالۍ دی چې د قرآن سفارش کوي د هغه چا دپاره چا پې عمل کړی تلاوت یې کړی ځان پې پوه کړی چا چې د قرآن نه هجرت کړی دی نه یې اوري نه یې تلاوت کوي نه پې ځان پوه کوي نه پې عمل کوي هغوی دې دا حدیث واوري امام مسلم رحمه الله دا حدیث راوړی د ابو مالک الاشعري رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی والقرآن حجة لك او عليك قرآن یا دلیل دی ستا دپاره یا دلیل دی په تا باندې دې کې ورور د سوال جواب وشي چې او دا پې دلیل دی په دې خبره قرآن ستا دپاره دلیل دی ستا دپاره دلیل دی داسې مطلب یعنې ستا دپاره به الله ته خبره کوي چې الله ویې بخ په تا دلیل دی څنګه یعنې د قیامت په ورځ به الله ته دا وایي چې او یا الله دا عمل نه دی کړی د نه دی راغستی قرآن د تلاوت نه دی کړی د پې ځان نه دی پوه کړی او ځکه یو حدیث کې داسې راځي غوږ ورته کېدی ګوره امام ابن حبان راوړی دی
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی قرآن شفاعت کون کے دے او شفاعت بے قبلی من جعله امامه قاده الى الجنہ سوک چی دا قرآن نخپل امام جوڑ کی سمانا دا امام جوڑ کی اب دے بسی ورپسی مطلب سے دے یعنی قرآن پیشوا دے چی سو تخید پہ عمل کی قاده الى الجنہ چی قرآن ستا امام شو دق امام بری بوزی جنت تا ومن جعله خلف ظهره او چاچی قرآن ویشتو شات دا ویشتو مطلب دا دے چی عمل نکول تلاوت نکول یادول نشتی پول پیزان نشتی اسم نشتی ساقه الى النار هم دق قرآن بے جہنم تبوزی دا خوازی دلیل دے خوازی دلیل لے بدے مانی چا قرآن صحیح دا دا آگا چا دا پارا با گوائی کئی چا چی ویلے دا عملی پی کردے او پا آگا چا باندی با گوائی کئی چی چا پی عمل ندے کردے ویلے ندے او زانی پی ندے پو